دوستانو داریوش پاچا د ماراتون جګړه یو ناکامه پایله کله چې داریوش هخامنشي پاچا شو یو نسبتا نوې امپراتوري په لاس کې و کله چې هر ډول بغاوت یې زمينه برابر کړې و د مثال په توګه د یونا بغاوت چې یونان ته نږدې وو او حتی ویل شي چې یونانیان په دې بغاوت کې بې اغیزې نه وو خو یونانو د هخامنشیانو امپراتوري جلا شي او له یونان سره یوځای شي د بغاوت داریوش ته دې ته وهڅاوه چې پر یوناني لوی برید وکړي ترڅو هم د ایونیانو بغاوت وځپي او هم یې د اتن د نیولو لپاره مناسب فرصت لیدلی و. همدې عمله د هغه وخت دود لمخې یونان ته څو سفیران واستول ترڅو لاره خوندي کړي او له هغه سیمو څخه چې نه غوښتل جنگ ته داخل شي اوبه او خاورې واخلي ځکه چې په هغه وخت کې هخامنشیانو دود داسې و چې هر سیمې غوښتل چې له جنگ پرته د هخامنشیانو سره یوځای شي د تسلیمېدو په نښه به د خپلې سیمې یو څه اوبه او خاوره د هخامنشیانو استازي ته ورکوله خو فکر کوي څه وشول. اتنیانو د فارسیانو سفیران محاکمه کړل او یا په زندان کې واچول او یا ووژل. په اسپارت کې هم د داریوش استازي له محاکمې پرته اعدام شول. دا د هخامنشیانو امپراتوري د جنگ اعلان و. داریوش پر برید پریکړه وکړه. لومړی یې پر ناکسوس ټاپو برید وکړ او هغه یې ونیو خو کله چې اتن د نیولو لپاره د ماراتون بندر ته داخل شو د یونان د پراخ لښکر په وړاندې ماتې وخوړه او پر شا تګ مجبور شو. داریوش غوښتل پر یونان برید وکړي خو داخل په مصر کې بغاوت وشو او مخکې له دې چې مصر ته لاړ شي ناروغ شو او مړ شو. د هغه مشر زوی خشایرشاه پر تخت کېناست. د خشایرشاه پاچا یو نوی پیل او د فارس غرور بیرته راوستل و. لومړی با په یو شی درته ووایم چې خشایرشاه په بشپړه توګه غلط دی. خشای ارشا یو دوه برخې نوم دی. خشای یعنی فرمان پروا او ارشا یعنی پهلوان. نو خشایرشاه یعنی هغه څوک چې د پاچاهانو ترمنځ پهلوان دی. خای درته په زړه پورې وي چې د هغه لقب هم خشایر و یعنی هغه څوک چې پر اختیار سره واکمني کوي. خو راځي چې بیرته خپلې خبرې ته راشو. د هخامنشیانو نوی پاچاهي لومړی کار د مصر بغاوت وځپل خو د هخامنشیانو پنځم پاچا چې د مصر د 20مې کورنۍ څلورم فرعون هم و لا یو نیمګړی کار درلود. هغه باید د فارسیانو ته د خپل داغ لرونکي غرور بیرته راوړي. له همدې امله داسې برید لپاره اوږدمهاله پلان جوړول پیل کړل چې ښایي تر هغې ورځې پورې ځمکې په ځمکې سر نه ولیدلی. په دردانیل تنګې کې یو کانال وکین ترڅو د ځواکونو لیږد اسانه شي. په 480 قبل المیلاد کې د تنګې له بشپړېدو وروسته یې بیا خپل سفیران یونان ته واستول ترڅو اوبه او خاوره راوړي خو اتن او اسپارت یې کم وبلل. له همدې امله د دې دوو ښارونو خلکو پریکړه وکړه چې خپل یونانیان متحد کړي. د یونانیانو لومړۍ نقشه دا وه چې په تمپ دره کې د فارسیانو د لښکرکشۍ مخه ونیسي سره له دې چې د مقدوني لومړی اسکندر ورته ویلو چې فارسیان کولی شي دا دره شاوخوا وګرځوي. 10,000 یوناني سرتیري په تمپ دره کې میشت شول خو د هغوی له فکر څخه ډېر ژر هخامنشیان د دردانیل له تنګې څخه تیر شول او لکه څنګه چې اسکندر لومړی ورته خبرداری ورکړی و یونانیان یې د سارانو ټوپونو له لارې شاوخوا وګرځول. اوس د یونانیانو د دویمې نقشې وار و. هغوی پوهېدل چې اتن د فارسیانو د رسېدو یوازینۍ لاره ده د ترموپیل له تنګې او البته د ارتمیزیا له تنګې څخه تېرېدل دي. تمیستوګل یونانیانو ته وړاندیز وکړ چې په ارتمیزیا تنګې کې د یونان د پوځ د زیات شمېر کسانو په مرسته د فارسیانو مخه ونیسي. دا طرحه ومنل شوه او د احتیاط لپاره د اتن ښار هم تش کړ. د یونانیانو 3,400 کسان راټول کړل او ورته ویل شوي و چې تاسو به د ملاتړ کوونکي ځواک مخکښ یاست. خو لویدانیس چې د یونانیانو پاچا و او ځان یې د هرکول مسای باله یوه لویه ستونزه درلوده. ډېري یونانیان ځواکونه را نغلل ځکه چې په خپله د کارني جشن په یو 9 ورځني جشن کې د اولمپیک د لوبو سره بوخت و. ستونزه دلته پای ته ونه رسېده. کله چې ترموپیل کې میشتو یونانیانو ته د خشایرشاه د پرمختګ خبر ورسېد ټول وډار شول. حتی ځینو پر شا تګ پرېکړه وکړه ترڅو د کورنت تنګې دفاع وکړي. خو لکاریانو او فسیلیانو پرېکړه وکړه چې په ترموپیل کې پاتې شي او هلته جګړه وکړي. یونانیانو یو په زړه پورې دود درلود. هغه دا و کله به چې ځانونه مرګ ته چمتو کول ویښتان به یې کمول او هغه کسانو ته په ترموپیل کې وو او همداسې وکړل. دا په دې معنا وه چې ټول ځانونه بشپړې جګړې ته چمتو کړي وو. د فارسیانو ستر پوځ او د ترموپیل ناڅاپي پای راځي چې د فارس پوځ ته لاړ شو. دا په دقیق ډول معلومه نه ده چې د هخامنشیانو د ترموپیل جګړې لپاره څومره ځواکونه له ځان سره راوړي وو ځکه چې
یوه سرچینه یې یوناني هیرودوت دی چې په مبالغې او غټولو او البته د یونانیانو په مظلوم ښودلو مشهور دی. هیرودوت 5 میلیونه او 83,220 کسان ویلي دي چې دا یو عجیب او غریب شمیر دی او دا په هیڅ ډول معلومه نه ده چې په هغه وخت کې دا شمیر څنګه لیږدول کېدای شوی. البته د هیرودوت پر خبرو هم په بشپړ ډول باور نشو کولای. یو یوناني شاعر هم ویلي وو چې فارسیان 4 میلیونه کسان وو، خو هغه شمیر چې اوس منل شوی او یو څه منطقي هم دی د 80,000 او تقریبا 10,000 ترمنځ دی. مورخینو څېړنې کړي او ویلي دي چې د هخامنشیانو په وخت کې د لوژستیکي یعنې ځواکونو د لیږد توان دومره وو نو د 80 څخه تر 10,000 کسانو یو منطقي شمیر دی. خو حتی همدغه 80,000 کسان هم د یونان د پوځ څخه څو چنده ډیر وو. ښه شهرشاه د سړیتوب له مخې لومړی یونانیانو ته 4 ورځې فرصت ورکړ چې تسلیم شي، خو یونانیانو له دې فرصت څخه ګټه وانخیسته. د 5مې ورځې سهار په پای کې د جګړې بیړه ووهل شوه. لومړی د مادانو او کاسیانو چې د زاګروس د غرونو 2 زړور او جنګیالي قومونه وو د برید امر وشو تر څو یونانیان ژوندي پاچا ته راوړي. جګړه پیل شوه. مادانو ډېر تلفات ورکړل، خو هر مادي چې د وژل کېدی یو کس یې ځای نیوه. په پای کې په هرې سختۍ سره چې تنګه پرانیستل شو او اوس د جاویدان ګارډ وار چې میدان ته داخل شي. د نړۍ لومړی دایمي پوځ له همدې امله و چې هیرودوت ورته جاویدان ویل، ځکه چې په هغه وخت کې هیڅ بل هیواد دایمي پوځ نه درلود او یوازې د جګړې پر مهال بې ځواکونه راټولول. خو جاویدان په ستونزه کې راښکاره شول. لومړی هغه ځای چې دوی پکې جنګېدل دومره تنګ او باریک و چې یوازې یو سړی ترې تېرېدلی شو. له بلې خوا د فارسیانو نږدې د یونانیانو له نیزو څخه لنډې وې او د یونانیانو څخه ژر ټپي او وژل کېده. جګړه په همدې ځای کې بې پایله حالت کې راښکاره شوه، خو فارسیان د تسلیمېدو خلک نه وو. ښه شهرشاه مجبور شو چې د اتن د نیولو لپاره بله لاره ولټوي. دلته هغه څه پیښ شول چې 150 کاله وروسته بیا د هخامنشیانو لپاره تکرار شول او د هغوی د سقوط لامل شول چې یو یوناني چې نوم یې بی میلیانی و د یوې لویې جایزې په هیله ښه شهرشاه ته ورغی او هغه ته یې بله لاره وښودله تر څو وکولی شي ترموپیل شاوخوا وګرځوي. یوه لاره چې 14 کیلومتره اوږده وه او سربیره پردې چې 1400 متره لوړوالی هم درلود. دا لاره د فارسیانو هغو سرتیرو لپاره چې تر غاښونو وسلې یې درلودې او ډېر سامان یې له ځان سره لیږدول ډېره سخته وه، خو غرور باید فارس ته بیرته راستون شي. دلته هوښیاري فارسیانو مرستې ته راغله تر څو له هغه فرصت څخه ګټه واخلي چې ورته برابر شوی و. د شپې په تیاره کې جاویدان ګارډ مامور شو چې له هغې لارې ولاړ شي او یونانیان شاوخوا وګرځوي. سهار ته نږدې یوې غره ته ورسېدل چې په لاندې 1000 یونانیان په ساتنه کې بوخت وو، خو ځکه چې فارسیانو له ونو او د شپې له تیارې څخه استفاده کړې وه د جاویدانو حرکت یې نه و لیدلی. فارسیانو له هماغه پورته څخه ډزې پیل کړې او ټول یې ووژل او یا یې وتښتول. کله چې خبر لیونیداس ته ورسېد هغه خپل نیوکې ته ورغی او هغه ورته وویل چې هغه څوک چې ستاسو خواته راځي د زیوس ځواک لري، تاسو مقاومت نشئ کولی. لیونیداس چې 3300 اسپارتیان وساتل او پاتې لښکر یې رخصت کړ ځکه چې عملاً د هغه متحدین نه غوښتل چې په هغه ځای کې پاتې شي چې مرګ ته محکوم وو. که څه هم هیرودوت ویلي دي چې د هغه په نظر لیونیداس غوښتل د هغې جګړې ټول ویاړ اسپارتیانو ته ورکړي، خو د فارسیانو له پوځ څخه د یونانیانو ویره چې د هغوی د پر شاتګ لامل شوه نشو ردولی. خو اسپارتیانو یو متل درلود، یا د سپر سره یا پر سپر، یعنی یا جنګیږه او وګټه یا په جګړه کې مړ شه. په لنډه توګه د دې لپاره چې اسپارتیانو پر پاچا د تسلیمېدو شرم پاتې نشي پرېکړه یې وکړه چې پاتې شي او جګړه وکړي. د هغه پلان هم جنگ او فرار و، یعنی یو دښمني او پر شا تګ تر څو فارسیان د خپلو ډزو تر واک لاندې راولي او بیا پرې برید وکړي، خو دې هم کار ونه کړ. حالت داسې شو چې د یونانیانو نیزې ماتې شوې او مجبور شول چې په تورو جنگ وکړي. هیڅ شی نشو کولی د هخامنشیانو پوځ مخه ونیسي. لیونیداس ووژل شو او د اسپارت پاتې پوځ هم له منځه لاړ. یوازینی کار چې یونانیانو وکولی شو د خپل پاچا جسد غلا کول و تر څو اسپارت ته یوسي. له دې وروسته چې د هخامنشیانو پوځ یو فاتح پوځ و چې پرته له کوم مقاومت څخه اتن ته مخکې لاړ شي. هغه اتن چې تش شوی و او یوازې یو څو زړې ښځې او نارینه پکې پاتې وو چې هغوی هم په معبد کې پټ شوي وو. ښار ته له ننوتلو وروسته د غچ اخیستلو او غرور د بیرته راوړلو وخت و. ښه شهرشاه امر وکړ چې هغه کسان چې په معبد کې پټ شوي راوباسي او د سارد معبد ته د یونانیانو لخوا د اور اچولو په غچ کې د اکروپولیس ته اور واچوه. د تبیس او تسالیانو خلکو چې لیونیداس په پوځ کې و پاچا ته تسلیم شول او د فارسیانو په پوځ کې د یونانیانو په واسطه پاچا هغوی ته بخښنه وکړه
او د په دې وخت کې و چې قاصد شوش ته لاړ شي او د بریا خبر ټول امپراتوري ته ورسوي هغه غرور خبر چې د پارسیانو ته بیرته راستون شوی و او امپراتوري چې اوس یې په اوج کې وه د لرغونې نړۍ په تر ټولو لوی امپراتوري بدله شوې وه د خشایرشاه رښتینې کیسه یو پیاوړی پاچا چې د فارس غرور یې بیرته راوړ خشایرشاه هغه پاچا چې ډېر وختونه یې په غلط ډول خشایرشاه بلل کېږي یو پیاوړی او هوښیار فرمان فروا و چې د هخامنشیانو د امپراتورۍ د عظمت لپاره ډېر کارونه وکړل د هغه پلار داریوش له یونانیانو څخه د ماراتون په جګړه کې ماتې خوړلې وه او همدا و چې خشایرشاه پرېکړه وکړه چې د فارس داغدار غرور بیرته راوړي هغه د 300 فلم په څیر یو درون او ظالم پاچا نه و بلکې یو ستراتیژیک او مدبر مشر و د جګړې څخه څو کاله وړاندې خشایرشاه په دردانیل تنګې کې یو لوی کانال وکین ترڅو خپلو ځواکونو لیږد اسانه کړي دا یو انجینری شاهکار و چې د هغه د لید او پرمختګ ژمنې ښیي کله چې یونانیانو د فارسیانو سفیران ووژل خشایرشاه ته د جنګ اعلان وکړ چې د هغه د ترموپیل په جګړه کې د خپل پوځ د لوی شمیر او هوښیارۍ سره د یونانیانو دفاعي لیکې مات کړي داسې نه و چې فارسیان هیولا وو بلکې دوی یو ښه تنظیم شوی منظم او پیاوړی پوځ درلود د ترموپیل په جګړه کې کله چې فارسیان د یونانیانو په تنګ موقعیت کې ودرول شول په یوناني په خپل خشایرشاه ته یو پټه لار وښوده چې له هغه ځایه د یونانیانو دفاع شاوخوا وګرځوله د دې ستراتیژیک حرکت د جګړې جریان بدل کړ د جګړې وروسته خشایرشاه د اتن ته ننوتل په اتن کې د سارت معبد ته د یونانیانو لخوا د اور اچولو په خج کې خشایرشاه امر وکړ چې د اتن اکروپولیس وسوځول شي خو هغه یوازې د وژلو او ویجاړولو لپاره نه راغلی هغه تبس او تسالیانو ته چې په جګړه کې د یونانیانو سره مرسته کړې وه بخښنه وکړه د خشایرشاه واکمنۍ د هخامنشیانو د امپراتوري خپل اوج ته ورسوله او هغه د لرغونې نړۍ تر ټولو لوی او پیاوړی امپراتوري وګرځوله هغه د فارس د عظمت او د غرور سمبول و د خشایرشاه مرګ د دسیسې او د پای نه څپېړې خشایرشاه په 415 قبل المیلاد کې ووژل شو او د هغه مړینه یوه پیچلې او دردناکه کیسه ده چې د دربار دننه د دسیسو او واکمنۍ لپاره د مبارزې پایله وه هغه د 21 کلونو واکمنۍ وروسته په خپل خوب خونه کې د ارتابانوس په نوم د خپل شاهي ساتونکي قومندان او د اسپامنترس په نوم د هغه د خاص له لوري ووژل شو ارتابانوس یو بانفوذه او ځواکمن سړی و چې په دربار کې زیات نفوذ درلود تاریخي سرچینې ښیي چې د ارتابانوس د خشایرشاه د ترور اصلي محرک و او د هغه انګیزې د شخصي ګټو او د واک د لاسته راوړلو شاوخوا راڅرخي ویل کېږي چې د هغه د خشایرشاه ترور د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د واک ترلاسه کولو په موخه پلان کړی و د خشایرشاه له وژلو وروسته ارتابانوس هڅه وکړه چې د دې جرم پړه د خشایرشاه پر مشر زوی داریوش واچوي هغه داریوش د خپل پلار په وژنه تورن کړ او هغه یې هم ووژل د دې کار موخه دا وه چې دا لار د ارتازکسس د خشایرشاه بل زوی لپاره خلاصه کړي او په خپله د هغه په نوم د واک چارې پر مخ بوزي ارتابانوس د خپلې دسیسې د بشپړولو لپاره هڅه وکړه چې ارتازرکسس هم ووژي خو ارتازرکسس له دې دسیسې څخه خبر شو ارتازرکسس د میګابیزوس په نوم خپل یو وفادار جنرال په مرسته چې د هخامنشیانو یو بل مهم شخصیت و د ارتابانوس پر ضد اقدام وکړ ارتابانوس د هغه پیروان د ارتازرکسس په امر ووژل شول او په دې توګه د خشایرشاه د مرګ شاوخوا دسیسه پای ته ورسېده د خشایرشاه مرګ د هخامنشیانو د امپراتوري لپاره یو سخت ګزار و ځکه چې هغه یو پیاوړی او هوښیار پاچا و هغه له مړینې وروسته د امپراتورۍ په دننه کې یو څه بې ثباتي او د واک لپاره مبارزې رامنځته شوې خو هخامنشیانو بیا هم د یو پیړۍ څخه زیات وخت لپاره خپل ځواک ساتلی و آیا د فارس د هخامنشیانو د امپراتورۍ د نورو پادشاهانو او یا د هغوی د کلتور په اړه نور معلومات وغواړئ تاسو کولی شئ دلته موږ سره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ او موږ